السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبرانو تذکرہ یا د هغه واقعاتو تذکرہ کوم چې په قرآن مجید کې راغلي دي، دغه سلسله موږ شروع کړې وه د دې لپاره چې زموږ د خلکو یو ربط پیدا شي د قرآن سره، چې دا ورته پته وي چې په قرآن کې څه دي، په قرآن کې دا واقعات څنګه راغلي دي، د کم پیغمبر تذکره پکې ډېره ده، د کم لږه ده، او کم امت چې د قرآن سره خپل رابطه وساتي نو الله سبحانه وتعالی اوچت ساتي او الله یې نه ذلیله کوي. په دې وخت کې زموږ رابطه د قرآن سره کمزوري شوې ده. نو زموږ مقصد دغه دی چې د دې خلکو یو ربط پیدا شي، د قرآن سره یو تړون پیدا شي. دوی مقصد دا دی چې خپل مشران وپېژنو. دریم دا چې ایمان زموږ زیات شي، عبرت تی واخلو، درس تی واخلو چې د پیغمبرانو داسې کړي داسې کړي، موږ هم د هغوی په لار باندې ځو. نو په انسان کې یو جذبه پیدا شي، د انسان ایمان زیات شي، جوش پکې راشي، نه دی چې الله سبحانه وتعالی بندګي بیا ډېر په شوق او ذوق سره کوي. د بعض پیغمبرانو باره کې موږ خبرې کړې وې چې قرآن کې د هغوی تذکره راغلې وه. د لوط علیه السلام، یونس علیه السلام، زکریا علیه السلام، موسی علیه السلام واقع د فرعون سره، ابراهیم علیه السلام واقع د اسماعیل علیه السلام سره، ابراهیم علیه السلام واقع د هاجرې سره، ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام واقع د کعبې د جوړولو سره، د مولا چرګک واقع د سلیمان علیه السلام سره، او داسې بعض نور واقعات موږ ذکر کړو. انشاءالله دا سلسله به رواني. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی د دې خبرې نه موږ لرې ساتي چې موږ په خپله ګمراه شو یا بل څوک ګمراه کړو. نن چې د کوم پیغمبر تذکره کوو نو هغه پیغمبر هر مسلمان یې پېژني، ماشوم او لوی، بوډا او ځوان، سړی او ښځه ټول یې پېژني. د هغه تذکره په قرآن کې بار بار راغلی ده، او هغه د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام د ده په دې واقعه کې دنیا عبرتونه او درسونه دا پراته دي. انشاءالله کوشش به کوو موږ چې د دې نه هغه فواید او عبرتونه راوباسو. تفصیلي سیرت موږ نه ذکر کوو، یو داسې تفصیلي سیرت سړی ذکر کوي، هرې خبرې له سړی ځي نه، په هغې ټیم ډېر لګي. دا خو موږ وایو چې د تذکره په قرآن کې راغلې ده، نو دا قصه به لنډه کوو. او بیا د نوح علیه السلام واقع دا خو په قرآن کې ډېر ځایونو کې راغلی چې پوره تفصیل له ورشي به دا ډېر ټیم لي. بعض پیغمبرانو تفصیل ډېر راغلی، لکه نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. دا داسې پیغمبران دي چې دوی تذکره په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې راغلی ده، نه کې به تفصیل ته ضرورت وي. او موږ صرف دغه واقعه ذکر کوو چې دا څه واقع شوې وه، او دا څه قصه وه د ده د قوم سره، او د ده د قوم الله ولې تباه کړی و چې موږ ترې عبرت واخلو. نوح علیه السلام اولنی پیغمبر د دې ځمکې ته، یو نبی بل پیغمبري. نو اولنی نبی هغه آدم علیه السلام دی، او اولنی پیغمبر څوک دی؟ هغه نوح علیه السلام دی. او دلیل په دې باندې دا دی حدیث د شفاعت، چې خلک به د قیامت په ورځ ولاړي، سخته به ډېره شي. لنډه ده چې بیا به هغوی مشورو کړي، نو په آدم علیه السلام پسې به ولاړ شي چې ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، ته الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. نو هغه به ورته وایي چې زما رب نن په غوسه کې دی، نه چې د مخکې دومره غوسه کې و، نه به دومره شي. زه اوس سره خبرې نشم کولی. تاسو به نوح علیه السلام پسې لاړ شئ. نوح علیه السلام پسې چې خلک راشي
نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دوی نوح علیه السلام ته چې تا ولنې انساني چې الله دې زمکه ته پیغمبر را لېږلی. د دلیل له بدی باندې چې نوح علیه السلام اولنې پیغمبر دی او الله په قران کې خپل پیغمبر ته ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. موږ ته د دې وحی کوله څنګه چې موږ نوح علیه السلام ته کړو به داغه نه بعد نور پیغمبرانو ته موږ کړو. نو تذکره د چا وکړه؟ د نوح علیه السلام. الله سبحانه وتعالی په دې انسانانو کې چې څوک غوړه کی د پیغمبري لپاره او دا هغه خلک چې دا رب العالمین چان کی چان په دې خلکو کې د اوچت انسانانی ټول مخلوقاتو کې بیا د دوی لپاره چې کوم مرګري دم به چان کی د پیغمبر سره دې هر شړې نه مرګري کوي. دا خاص خلک چې الله رب العزت غوړي دا شرف ورکړي چې پیغمبر سره مرګري شي. به د پیغمبرانو په دې مرګرو کې اوچت خلک چې هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو الله په قران کې وایي ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله غوړه کړو څوک غوړه کړو؟ آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام خاندان، د عمران خاندان، على العالمین په ټول انسانانو باندې د پیغمبرانو. نو تذکره به د چاره له نوح علیه السلام لاره ان الله اصطفى آدم ونوحا. نوح علیه السلام نوم چې کوم په سیرتونو کې راځي هغه نوم دی نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنوخ ابن يرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم ابي البشر علیه السلام. نوح علیه السلام د انسانانو دویم پلار دی. کله چې رب العالمین دغه قوم تبا کو هغه پاتې شو، دغه اولاد پاتې شو، هغه نه به خلک ټول پیدا شي. نو کله چې تاسو ته پوښتنه چې انسانانو دویم پلار څوک دی هغه څوک دی؟ نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې زر کالو، اگر کې د مسلې کې لږ اختلاف شته، خو مشهور قول لري چې دوی په منځ کې زر کالو، لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا قول نقل له. او دا حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه هغه چې یو کس راغی پر رسول الله ته پوښتنه وکړه د آدم علیه السلام مبارک نبی وته چې فکم کان بینه و بین نوح. آدم علیه السلام او نوح علیه السلام په منځ کې څومره وخت؟ رسول الله ته 10 قرون او یو قرن چې د سل کاله نظر کاله دوی په منځ کې دا وخو د خپل عمر چې مشهور خبره خدای چې د عمر زر کاله، یو قول دی چې 900، یو قول دی چې 50 د پاسه زر کاله د عمر، یو قول دی چې 1400، یو دی چې 1400، یو دی چې 1100 کاله د عمر. په دې پیغمبرانو کې د ټول وګد عمر او مشهور خبرداري چې د عمر زر کاله یا 50 د پاسه زر کاله د عمر. بیا الله سبحانه وتعالى د څنګه راولګو مختصر به خبره ذکر کو. د آدم علیه السلام نواله او د نوح علیه السلام پورې د زر کاله خلق په توحید باندې او د رب العالمین بندگی کوله او اصل په خلقو کې دغه ده چې د په فطرت باندې نو بده کې سي توحید. حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی ما خپل بندگان حنفا پیدا کړی، پاک مې پیدا کړی، په توحید مې پیدا کړی، خو شیطانان راغلي دوی عقیده خراب کړي. او الله په قران کې وی کان الناس امه واحده، خلق ټول یو امه، دوی کې چې کله اختلافات پیدا شو او د رب العالمین د دین نه ګډ ور شنو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین. بیا الله پیغمبران راولېګل وانزل معهم الكتاب، دا وسره کتابونه نازل کړ چې خلک ګډ ور شو چې خلک به نه غلاري تر ووري. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د دې نور صحابون هم دا واقع نقل یا دا خبر نقل چې په دوی کې د شرک څنګه راغی. زر کله خو دوی په توحید باندې ولی شیطان دې مکر ته ګوري، شیطان ګوري ډایرکټ چاته نه وي چې دا کار وکړه. ځکه دا خبره څنګه یاد ساتي چې شیطان چې کله ته غلط کار کې اچي نه ته یو کم سل دروازې د خیر کولوي، نو سلام به د شر دروازې شي एकदम خو چاته نه وي چې ته دا کار وکړه. نو هغه एकदम د نوح علیه السلام قوم ته خدای نشو ویل چې تاسو شرک شروع کړئ، دا خو نه منل کنه، خو په توحید باندې एकदम ته ویل چې تاسو قبرونو ته باباګانو بشي او درګاونه ځان له جوړ کړي او د قبرونو لزی او د عبادت کوي، طواف کوي، دا خو نه منل، چرته نه منل. د شیطان یو چلو کو او الله سبحانه وتعالى موږ د شیطان د چلونو نه ساتي. دا د عبرت پر د خبرن سیاست دي چې شیطان ګوره چل کوي
په دینداری کې به خراب کی. په دې باندې ماته ډېر مثالونه یې دوی سم دماغ کې راځي خو نه وایم دا موضوع ده چې شیطان په دینداری کې خلک څنګه خراب کړي. خدای یو مثال په والی دغه نوح علیه السلام دی چې نوح علیه السلام قوم دوی په توحید باندې ونو د دوی کې نیکان خلکو 15 ود سواع یغوث یعوق او نصر د 15 کسان دي نیکان خلکو دوی په عبادت باندې مشهور خلکو پوه خلکو. نو چې دوی مړ شو د دې قوم خو سره محبت او ځکه چې نیکان خلکو نه دی شیطان دوی د بجل کې دعوت چولې تاسو عبادت کوئ نه غوړه یادوي نو به تاسو کې به جذبه پیدا کیږي. دا خو سړی چې نیکان خلک یادوي جذبه پیدا کی پیدا کی د عیب نه دی. سړی موږ د پیغمبرانو د سیرت ولې وایو چې موږ یو جذبه پیدا شي د صحابو د سیرت د موږ ګوري دي لپاره مطالعه کوي دي لپاره چې موږ یو ایمانی جذبه راشي. نه دا خو بده خبره نه او صحیح ده. بیا دا وایي چې ګوره تاسو د دواګانی کوي دا الله نه قبلې تاسو ګناګار خلک یې نو دې کار کوي چې دوی الله ته واسطه کوي. دا اوچت خلک دي مخاوريز خلک دي دوی الله دوی یوري او تاسو نه قبلې لکه څنګه چې نن سبا زموږ د مشرکین دا وایي کنه مونږ ګناګاری نو بیا دوی دا چل شروع بیا وته ورځ دا وایي چې تاسو دې کار وکړئ چې دوی د تصویران په خپل عبادت په ځایونو کې جوړ کړئ. 15 تصویران دي جوړ کړئ نو دوی ته تاسو ګورئ نه درې چې حالت بیا خبره بری عبادت ډېر په ذوق او شوق سره کوي. تصویران جوړ رو 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 به په دې کې ورواچول چې تاسو دوی بندګي وړي نه کوي دوی نه غواړي دوی به تاسو لار صدر کوي د دوی غټه درجه ده الله په نس دا خو دې چې غټه درجه ده او دوی به دې کې ور داخل ګور د کم زینول شیطان راغی او په شرک ورواچول چې کله دوی به دې شرک پریوتو نو په دغه ټیم کې رب العالمین نوح علیه السلام دوی تراولې او په دې کې د علماو اختلاف دی د سیرت د علماو چې نوح علیه السلام چې کله دوی ته پیغمبر راولېږلی شو نو دغه څومره عمر مشهور خبره ده چې د 50 کاله عمر په وخت کې او په یو روایت کې راځي چې 300 کاله عمر په یو روایت کې دا راځي چې د 430 کاله عمر په کوم ټیم کې چې نوح علیه السلام پیغمبر شو او د 430 د 300 د په وخت کې ځواني عمر د څه عمر د ځواني عمر ځکه د بس سیرتونو کې راځي او دا روایت مشهور دی چې نوح علیه السلام په زنانه باندې تیر شو نو دا غي زوی مړ شو چې هغه تقریبا 300 کال عمر کې مړ شو. ناغي جړل وی ځواني مونږ لیده 300 کال عمر کې د ځواني مونږ لیده. نو نوح علیه السلام ته وی چې 300 کال عمر د تیر کړ ته بجړ یو د امت ورادي چې هغه عمرونه ور شپېتونه دا یو ومنس کی ناغه بوډۍ سره اوچت کو ته وی کزه په دغه امت کې نشپېته یو کال خلزه په یو سجده کې تیرو شپېته یو کال سو عمر هغه بوډۍ نشته و چې وینه چې مونږ یې دلته شپېته کال ته زموږ منسوبي ویني ته پته ولې ته په سجده کې تیرې هوراش سره زوی 300 کال عمر او زموږ د شپېته کال د عمر منسوبي دغه 300 نو زیات دي 300 شي مونږ منسوبي د نسو کړوسو شروع کړی هغه د غټي خبرې د وګړي خبرې نه ختمېدونکې خبرې. نوح علیه السلام رب العالمین راولېږو دې قوم ته نو دعوت یې سو دا خبره برابر کوي چې دغه دعوت یو توحید. الله په قران کې وایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ستاسو لپاره بل څوک د عبادت حقدار نشتی نو د الله عبادت کوو. دا ولنې دعوت د پیغمبرانو د علماو د چې په دین باندې پوه خلک دغه به ولنې دعوت شي او توحیدی د دې ځنه د دعوت شروع کو رو دغه سره لګیاو ان شاء الله مخکې تفسیر روان دي چې دغه سره څنګه بحثونه کړي هغه په خپل کار کې خبر نه وته. لکه نن سبا چې څوک د توحید دعوت ورکړي نو خلک سوي وهابي راغله دي الله اکبر. نکه نوح علیه السلام اسنن سبا وي او مونږ ته ویلو چې توحید ومني نه دته خلکو وهابي
دته مو وابي ځکه دغه خبرې مونږ کوو هیڅ فرق پکې نشته د نوح علیه السلام چې کوم خبرې دغه زموږ خبرې چې یو د الله بندګي کوي بل چا پسې مزي د الله سره تعلق ساتي دا یو د الله څخه وابيان کو د نوح علیه السلام دغه منهج دوی به خپل کفر او شرک خور نه نوته یو بل ته وصیت کو وقالو یو بل ته وی لا تذرن الهتکم د خپل معبودان ګره پرې نه دي د سړم خرابوي نن سبا جیم کوم چې حق بیان شي ګډوډ نه کی ګره د مولیان دنه خراب نه کی د مولیان پرې نه دي مذهب چرته پرې نه دي ګره د نی خلک راوتی دین به باندې خراب کی دوی خپل الها پرې نه دي د سوق دي د الها ولا تذرن چرته پرې نه دي ودن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر د پنځه معبودان چې د پرې نه دي نوح علیه السلام د دوی سره لګیا نه نیم سو کاله دوی سره مهنت کړي نوح علیه السلام دا د غټ مثال دی د مسلمانانو لپاره او خاص کر د دعاتو لپاره چې الله سبحانه وتعالى طرف ته دعوت ورکړي دغه لپاره پکې چې نوح علیه السلام د واقعیت ته مخې ته ساتي الله سوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما نه نیم سو کاله دوی مسکو سیدلو دعوت ورکړي به دې فرق ته وګورئ چې فائدې لپاره د ذکر کوم او تاسو وي شوقم پیدا شي الله وی فلبث فيهم 1000 سنه زر کال سنه ستوي کال توي الا 50 عاما مگر 50 کال نه د زرو نه سوره وستو 50 خو په اوله کې د کال ته سنه ویلې دي او په بل کې عام ویلې دي حالکه دوه کالونه نه سنه هم کال توي عام کال توي به ولې ټکی بدل شو الذي سورنه چې فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 سنه يا فلبث فيهم 1000 عام إلا 50 عاما جواب دغه دی چې د سید دوه کال ته وي سنه او عام خدا سنه پر عربی کې هغه کال ته ویل کیږي سختي پکې ډيري او عام هغه کال ته ویل کیږي چې بيګي پراخي سختي نه نیم سو کال 1000 سنه الا 50 عاما دا 50 کال صحیح تیر شوی او دا نه نیم سو کال نوح علیه السلام په سختي کې تیر کړی دعوت شروع کو نو واضح خبره د سیرت د پیغمبرانو د سیرت نه زموږ د پیغمبر د سیرت نه چې کلم دعوت شروع شي نه دغه مقابله کی او درته ویم چې کله ته دعوت کو چې ستا مقابله نه کوله نه بزان وېریږي د پوس دین چې بیانې کنه پسته خبرې کې تمخې او تمخې او الوادي مقصد شي او پیسې او چاندي والله لازم کې څوک سره خلاف عمر پاسي ولې خلاف را پاسي لونه چې خلاف را پاسي ته چې تسویلي چې غلطي ته خو دې ته غلطي نو ولې ته به تاسو را پاسي نوح علیه السلام چې دعوت ورکو ټول قوم د خلاف ته ټول قوم دعوت ورکو خدغوی جواب ته وګوره یو څو جوابونه ته دغوی ذکر کوم فقال الملأ الذين كفروا من قومه غټانو خلکو شروع وکړه او همیشه په قوم کې او په کلی کې او په علاقه کې د غټ خلک چې دوی اول دعوت کې او حق کې رکاوټ جوړي د څه د لاسه زور د لاسه مال د نسب د لاسه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ها استوسي اعتراض ده بدباني ما نراك الا بشرا مثلنا تزوم بشان سړی در دوی غټ اعتراض ده تزوم بشان سړی علامه صدیق حسن خان هغه خپل تفسیر کې ډېر عجیب خبر ذکر کړی دوی د مشرکین د عقل ته سړی اریان شي چې دا منی چې د بت د ګټ نه الہ جوړ کی ګټ الله وی ګټ چې دا بچي ورکي ګټ رزق ورکي خدای نه مني چې انسان دی پیغمبر شي ګورځي عقل ته وګور پیغمبر و چې دی الله خو الله دی نو دوس ګور د الله درجه ګټ له ورکړه دا مني او پیغمبر کوته چې په انسانانو کې راغلي دا نه مني الا بشر مثلنا ته زموږ بشان پیغمبر نوح زموږ بشان انسان نه ته پیغمبر شو دا اعتراض خو دې اعتراض نه او الله زیب قرآن کې دا خبره کړې ده چې ما به دوی ته ملائکه را کوز کړي وي خو به هم دوی نه منله او دا الله قانون دی چې انسانانو ته وسوک را لېږي انسان بر لېږي جوس ملائکه راوړي خوراک څخه نه کوي زموږ په شان نه دي شهوت نشتی نو موږ دغه مسلې څنګه زده کوو دغه دین څنګه زده کوو
په انسانانو کې راولي بیا الله وی کزه چې ملائکه را لګون د انسانانو په شکل کې ورا لګم دي چې په اصلي شکل کې خو نه شراتله چې موږ سره ووسی خدای دوی یو اعتراض دوی اعتراض تاسو سره دي دغه کې وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وكم جستانا مرګري دا خو رزيلان ذلیل خلک دي دغه څه دي په عقل ولا سړی نشته دا نن سبا دا اعتراض خلک کوي په حق باندې انا د سره دغه مرګري دغه لبیلا سلور کسانو زره نشته وي دوی چې په حق یم ګوره د حق د پاره به چشمي لګي د قران او د حديث کومي چشمي ولګي قران او حديث چشمي ولګي او که چشمي د ډیروالي د کموالي ولګو نه چرته د حق نه ملوي نو یو شي شبه د قران او بل وسي د حديث یو سړی ولګي ته ورور دی په حق دی ای چشمي د قران او حديث چې کله ته دې لګولې ضروره کوم په حق لري کوم باطل به چا سره چې مرګي ډیری دی په حق چا سره چې نشي دا باطل چې نسب ضرور ده په حق چې کمزور ده باطل څوک چې خپل ده په حق دی څوک چې بدرنګ ده په نه حق دی څوک چې ضرور ده په حق دی څوک چې کمزور ده په نه حق دی دا طلب کوم ذکر راغلی خدای تعالی دې خلقوا واستاده مرګري اراذلنا رزيل خلق دي ذلیل خلق دي ګوره نه دویمه خبره دینه دروته چې په نیکانو خلکو باندې وبوتانونه لګي به دي خپه کېږي به ګوره د نوح عليه السلام مرګري باغ وخت کې چې ټول قوم خلاف ته دوی سره ولاړ وي دا رزيل خلک دي که اوس ته څوک دا وي چې دا ګيري ولدي سي او دا کوم چې قران حدیث داوي کوي دوی دي سي او په دوی کې دا کار دي ته به سره خپه کېږي نوح عليه السلام مرګري ته ویلي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګري وی ورات په دې سمون چې کمی خو نه بلکې الله دې درسم درجه هغه چته ان شاء الله خادري مې ترازو کې دریم سره دریم ته ګوره وما نرى لكم علينا من فضل اتاسو د سره زمونه غوري د سره مرګري څه غوري مال کې غوري نسب کې غوري خپلوالي کې غوري بزور کې غوري سره لازم غوري ساجيبت تلوي ده یعنی مطلب دا کستا مرګري زور اور وي نو مستاسو مرګري خدای کمزوري کې سنت سره مرګري شي او حق دي سي چې په اول کې مرګرتیا څوک کوي کمزوري سوال لري چې کمزوري ولې د حق مرګرتیا کوي ځکه چې دوی ته په لار کې رکاوټ نه او دي زورور خلکو ته رکاوټي د کوم مثال کې زه د قبيله مشرمه د یو نسب مشرمه نو چې زه د خپل طریقه پرې دم او حق تراوړم نو لکه خلک بسوي چې ته اوس پورې نه پوي دي زموږ لپاره دي جرګې کوي او پیسې دي کوي او اوس پورې بغلط روان وي د حق ته نه راوړي ډېر مشکل وروړي مولوی صاحب حق ته ډېر مشکل راوړي ولې چې خلک وایي چې ها ته مخ کې نه پوي دي مسلې دي پټې کړي نو کمزور سړی چې دې سشتي نه یو مسله سبب بل بیانې څنګه دې سم نه وي نزدیک په اول کې د حق مرګرتیا د کمزوري خلک کوي زورور خلک ته ورسته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جون ته وګوره په اول کې سره سو صحابه غریبانان هغه سره مرګري شو بیرور او حمزه راغه عمر ابن خطاب راغه ابو بکر صدیق رضوان علی رضوان او چې د انسانانو ته ورور بیر روان خو په اول کې سره شو کمزوري خلک دیو ته دا خبره وکړه بل اعتراض به سوکو او د ډېر عجیبه الله په قران کې بل ځای ذکر کړي قال الملأ من قومه وی غټانو خلکو دغه د قوم نه سی وی ان لنراك في ضلال مبين نوح وی ته یقینا گمراه شوی دا دې خبره پیغمبر ته ته گمراه د دې دې مثال چې نن سبا ته حق بیان کې کنه حدیث ته بیان کې نو ډېری مار سره ورپسې غریب دې څه نه خبر یره دا حدیث خو ما چې نه اورېدل ته بیانین کنه ته مولای عالمي مفتي سي چې ته حدیث اول بیر وورېدو ها که په علم کې دی او غټه درجه او تا ویلې چې ور ما اول بیر وورې بر دې خبرې سنه صدقه چریدو چې او ګره د دې ګیره سپینه شو دنه اورېدنه کې دي چې خبرې او جو ډېری مار سره راپاسي مزدور سره راپاسي عامر راپاسي خپل نوم نشي لیکل دی اول پیر می وورېدو نستا اول پیر اورېد د په خبره کې اثر نه کوي نه دا د پیغمبر ته دی ته په گمراهیانو کې لګی نه تاسو ناشنا خبرې دي شروع کړي نوح علیه السلام دی جواب ته وګوره دعوت ورکه په حکمت ورکه او کوم ته وسو وینن سبا چې ته گمراه نه څنګه جواب بوله موږ ورکو
او دا مرګري بوله څنګه جواب ورکړي چې ګمراه ته او ته دې ته دغه شان نه. نوح علیه السلام ته ګوره څه وته قال یا قوم لیس بی ضلاله اے قوم زما ز گمراه نه ما. نبی ولې دعوت کې ولې دا خبرې کې ولکنی رسول من رب العالمین. دا الله تر پیغمبر راغلی ځکه دا خبرې کو وظیفه عملی څه دی ابلغکم رسالات ربی وانصح لكم. دا الله طرفنا چې کوم رسالې راغلي کوم پیغامونه راغلي او هغه در رسول او تاسو ته نصیحت کو نه ځکه په گمراهی کې شو. دا عجیب خبره چې سره الله طرفنا خبره کې د گمراه شو او د نور پسې دی وي موږ په حق بل خبره وته مو کړه دا وته یو اعتراض وکړو. سيدراز دي فقال الملأ الذين كفروا من قومه. غټانو خلکو بیا خبره شروع کړه. نوح عليه السلام دعوت ورکو ټول راجم شي دا غټان خلک چې کوم دي دا غټ خلک چې دي مشران دوی دي قوم ته شي وکړو او قوم سره خبره شروع کړه ما هذا الا بشر مثلكم. دا سره خصوص به انسان دي خديته ګوره اوس ګوره د عوام څنګه حق نه اړي يريد ان يتفضل عليكم. د غوړي چې درجه جوړ شي ځان مشورې بس ده نن سم په حق پرز غوړي د اعتراض کی ځان مشورې لګیا ده بس وي کله یو ځکه درس کې کله بل ځکه کوي يريد ان يتفضل عليكم بیا د عوام مخ ته نور خرابوي. ولو شاء الله لانزل ملائکه کله وختره ملائکه ورکوس کړي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دا خبره په موږ ځپلار نه کړي کړي. الله اکبر. دا نن شپم د پرون په شان ده څه تبدیلی به نه راغلي. ها مولوی صاحب تقریر شروع کو خاطر سه مولوی صاحب د خلکو د سه دغه مولا نه نور هیڅ نه کوي خو دې کلی ځان لزې جوړي او ځلته مولا شوي او دا مسلې شروع کړي اغوی ولو شاء الله لانزل ملائکه الله مختلف ملائکه ورته دې سوې خدې پوه شو ولې پلاني مفتي صاحب نه پوهیدو کدا خبره حق وي خو مفتي صاحب بیان کړی وي کنه کدا خبره حق وي پلاني کتاب کې براغلی ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هم دغه شان وي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. زموږ پلار نیکه خو چردانې دي ویلي چې دا به کشتي اخو صادق خلکو بس یو دغه دیني رقم چې دی دا به اوس نوي مسلې راووتې. دا دغه یو اعتراض چې بچا باندې وکړو نوح علیه السلام. بیا دې قوم ته خطاب روان دی نو سوی ان هو الا رجل به جنه. د سړی پیریان پی دی ویلې ونه شوی روغ نه دی دماغ صحیح نه دی. فتربصوا بي حتى حين. انتظار کوي د ختمي حق ختمي کی چرته دا غټ قمقر سره چې انتظار کوي چې حق بس شي حق بلګي حضور اور به هغه څه مقابله نشي کولای. دا یو خبره دی وکړه. رب العالمین په بل ځکه د دوی تذکره کړې ده چې دوی د خپل پیغمبر ته سووي کذبت قبلهم قوم نوح. وې دې قومونه مخکې نوح علیه السلام قوم خپل پیغمبر دروغجن کړو فكذبوا عبدنا زمونږ بندوي دوی دروغجن کړو وقالوا مجنون وازدجر. لیونی وته ویلوي دا لیونی دی وازدجر او رټلې وو خبري وته سنو کړی وي بدی خبري کړی وي سپکی خبري هغه ته کړی وازدجر خدوی دا خبري وکړي. دا هم غلنده واقعه بیانو. الله اکبر. د نوح علیه السلام دی جواب ته ګوره نو چې انسان خو اوچت انسان د سپکو سره نسبکی نه د بے شرم او بے حیا خلکو سره هغه بے حیا شي او بے شرم شي او به پیغمبر نه داغه ته مخکې سوی به جواب کی یا قوم ازما قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. كثرت الزب يخكار الدليل بانيما وآتاني رحمة من عنده او الله مال النبوة را کړې د خپل طرفنا رحمت را کړې نه دا پتا سو باندې پټ پاتې شو تاسو یې نه منئ د نبوت هم نه منئ د حق هم نه منئ انلزمکموها
موږ سره زور نشي په تاسو باندې زور زبردستی راغکو وانتم لها کارهون او تاسو دا خبره نه ده خوخه څه کول جواب ولا ورکو چې زه په حق یم خو دومره نه چې زور زبردستی باندې موږ نه کوو او څنګه موږ تاسو باندې زور زبردستی کوو تاسو دا حق بدیش مخې ته خبر روانه ده ويا قوم او اي قوم لا اسالكم عليه مالا مال درم نه غواړم چې تاسو یریږي چې نوح علیه السلام خبره ومنو به د میاشتې نور پیسې ورکې مال خو نه غواړم ما در مزدوري وختله چانده می وختله بل څه می وختلی اسم می نه دی وختي ان اجري الا على الله زه خپل مزدوري او اجر دا چا نه علم رب العالمین نه علم او مال راکې در داعی منهج پکار دی چې دعوت کې د الله سبحانه وتعالى طرف ته خلق را بلی او دین بیانې نو دا ځان سره یاد ساته لا اسالکم علیه مالا ان اجري الا على الله نبی بس دعوت ډیر مخې ته زی ستاسو خبرو کې به اثر پروتي دا د ادم د اولاد چې د انسانان ګوره دوی نه جلسه وختونه ګوره به خبره کې زور نه دا ول انسانانو فطرت دي سي نو دي انسانانو ته په دې نظر نه ګوري ته به تمساتي چې د پلانې به مال کور جوړ کړو پلانې برله جمعات جوړ کړو پلانې به دانی راکې پلانې به چاندې راکې پلانې برله ویزو کې پلانې به دوګي نه خپل دعوت کوا په کوم ځکه چې ته موقع ملو شو نوح علیه السلام مبارک بر سیرتونه کې راځي چې سره پاسه زر کاله د عمر دی او په دې کې د خپل کور نو چا به ته نوح کور جوړ ک وی سبا مرګ دی په سبا مرګ کې او سبا مرګ کې هغه چې سره پاسه زر کاله تیر په کور ځان له جوړ نکو خو دغه هم او دغه سوچ او دغه غم او دغه فکر او چې د خلک د الله سبحانه وتعالى دین ته راوړي دغه شم بدایي دغه شم عالمي هغه د پیسو سوچ نه کوي د کور سوچ نه کوي هغه د سوچ نه کوي چې خلک زموږ باره کې سوي هغه د سوچ نه کوي چې تنخواه دې مشتله سوراله هغه د سوچ نه کوي چې زموږ مسلې څنګه دي او څنګه نه دي بلکې هغه د سوچ کوي چې دعوت کوم ځای ته ورسید دا به دغه سوچ او تاسو نظر وچلوي چې کوم عالم د پیسو سوچ نه کوي دغه په دعوت کې الله وسره چولې رایات کوي بری دماغ کې سوک راولې دي چې تاسو ته معلومي چې کوم عالم د پیسو سوچ نه کوي او دنیا به سیمنډ نه وي دغه په دعوت کې وسر پروتي او دا کوم عالم چې په دنیا به سیمنډ وي کوم دای په دنیا به سیمنډ وي دی ډیر پوهه ډیر به پوهه خو په خبره کې اثر نه وي لګیا به کله تعالی خوب درځي کله به بسر دړل حالکه خخ کلی مسلې وبانی دا نه چې دا سنه خنل چې سړی په دنیا به سیمنډ وي دی په باطل باندې نه حق به سره وي خو د دنیا رس وړیر کوي نوح علیه السلام هغه ته دا خبره وکړه چې تاسو نه صدقه خو نه غواړم دوی خبره وته دا وکړه وما انا بطارد الذين امنوا دې کوم خلکو چې ایمان راوړل تاسو د ذلیل او رذیل وای دا خو نه لري کوم ځان مفسرین وی دې ته دې ښکاری چې دوی ته ویلو چې دوی لري کا نو موږ به ایمان راوړو دا څه خبره پلانې لري کې زه ایمان راوړم او کو پلانې زه ایمان راوړم دا به تر الله لپاره نه راوړي زه دوی نه لري کومه ولې نه لري کې انهم ملاقو ربهم دی به خپل رب سره ملوي سوال به الله ته وی چې نوح علیه السلام د خپل مجلس نه وشتو بس جواب ورکو به ما سره زور نشي چې ځان بچ کوم رب العالمین انه ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون قد جاهلين نه پوي به خبرو باندې بیا ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم او قوم زما کزه دی اوس دی مجلس نه وشرم دی بیٹک نه وشرم د خپل خوانه وشرم زما په سوق مرستو کې الله په مقابله کې به ته زما سره ودرې دیش نشي زما سره مرګته به تاسو نشي کوی بیا وته سوی ولا اقول لكم عندي خزائن الله ما خدای نه ویل چې ما سره خزاني دي چې تاسو وایي چې انسان دي زه خو انسان یم ما خو د خزانو داونه نه کړی چې الله خزاني ما سره دي ولا اعلم الغيب او نه ما سره د غیب علم شتي بریلیان کې چې زما خبره وو ډیره مزه وکي ولا اعلم الغيب زه غیب په غیب نه پوهیږم غیب نه پیژنم نه وای موږ د پیغمبرانو خبر نه کوم موږ اولیاء الله خبره کوو وای دا څه دی دا خو اولیاء الله په سردارانو کې دی کنه دی د الله په مرګرو کې دی کنه دی په مشرانو کې دی نه دی وای ما سره علم الغیب نشتی نه چې نوح علیه السلام سره نشي نو بل سره کوم جنرال
سوار سره پس سوار لسو کال بعد د رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبرینا او دغه د هجرت نه یو کس پیدا شو په پاکستان کې او په انډیا کې او بنگلاديش کې او افغانستان کې دغه سره سړي علم الغیب دی او نوح علیه السلام ما سره علم الغیب ما سره نشته بيسوي ولا اقول اني ملك ازس ملائکه کې نه ما د داوم نه کړی چې زه ملک یم بدوما ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا او دا کوم خلک چې تاسو سپک غنی تاسو بسترو کې سپکتی نه زدوی د دې نشم ویل چې الله به تاسو له خیر نظر کې تاسو دې نه پاسه الله اعلم بما في انفسهم ولا تپته جواب بجلون کې سي او کما دا کاروکو اني اذا لمن الظالمين نبي به یقینا په کوم خلکو کې ما ظالمانو کې به دام د داعی او د عالم د لپاره منهج دی چې ستاسو بیٹک کې غریبانان کینی کمزوري کینی نه د شنی چې غټ خلکو د لپاره دی و شړې وره چې نه ما سره غټ خلک کینی چې مؤمن د خپل مجلس کې کینوا د سره غم خادي کوا کده کمزور دی کده زورور دی کده بدرنګ دی کده خپل هو چې مؤمنی الله سبحانه تعالی سره محبت کوي باغی ایمانی پیغمبر سره محبت کوي بس دا یو چت انسان دی په دې خبرو اترو کې 900 کاله وړي 900 کاله نوح علیه السلام خپل خبره کې دوی کلوي تلونه کلوي تزم به انساني کلوي ملائکه ولې ناراضي کلوي نوې خبرې کې کلوي تدیسي کلوي تدیسي په دې کې څومره وخت وړي 900 کاله وړي د خوازم ګره په خله دو سوچ دوګه 900 کاله مسلسل د دعوت کړي نو بیا وته دوی قالوا يا نوح دوی نوح علیه السلام ته قوم په دې منځ کې دومره فاصله د دومره وخت د دومره مهنت د دومره کوشش نتیجه د غیسه ده یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا نوح وي موږ سره د مریضي کړو مریضي د ډېرې کړې وي حد نه وړي ته خنسه فاتنا بما تعدنا د عذاب راولزه ته موږ د عذاب نه یری پرې چې د عذاب راشي راول د عذاب فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين کتریشتنه نوح علیہ السلام ته چې عذاب راوستل چا بلاس کړي د الله بلاس کړي د زما بلاس کړي نو په دغه ټیم کې رب العالمین نوح علیہ السلام ته وحی وکړه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن بس نور خلق ستا په قوم کې ایمان نه وروړي مګر هغه چې تاسو راوړې هم دغه دي فلا تبتئس غم جنکیږي مو بما كانوا يفعلون د سجدوي کوي د دینه بعد بیا نوح علیہ السلام بیا خیری وکړي دا باز خلک نه سبا سوي وی نه غلط پکار و چې سجدي کړي وي صبر کړه دعوت کړه خطا سو کړه دعوت کړه وی جی صدور میشتي ملګوري ها 900 کال ولا صبر ونکو او تا صبر وکړو 900 کال ولا صبر ونکو او سلوي غرض ولا صبر وکړو پیغمبر مبارک دا خبرې کړه هغه د اخیری اسیم نه دی کړی چې کله ته پته ولګی دا چې بس نور ایمان نه راوړي بیا خو خیری کول پکار دي بیا به څه دی بدوي کی اسی دې لازم کډه کړه چې دا خالی شي نو خنه ده چې وسړي مبارک پته ولګي خصفال لوجي دې نه مسلمان کی نه بده سکی ختمې دې خنه دي چې لازم کې دا بوج ختم شي دا غیر مت به نوح علیہ السلام خیری کړي سي خیری نه کړي الله سوی دې نوح علیہ السلام چې کله خیری کول نشي ولقد نادانا نوح علیہ السلام موږ ته چغې والي موږ ته आवाज کړو موږ ته خبره کړو فلنعم المجيبون نو څه خسته جواب ول الله موږ ور کړو یا هغه خبره وکړه الله موږ خبره ومنله نو څه چلو کو الله ونجيناه واهله من الكرب العظيم ناغه او دغه کور ولا کوم چې هغه سره ایمان راوړو الله یې ما دغه سختي نه بچ کو په بځي کې الله سبحانه وتعالى وی نوح علیہ السلام موږ ته आवाज وکړي وی ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له نو موږ دغه خبره ومنل بیا الله سبحانه وتعالى په سوره نوح کې دا خبره کړې ده
چې نوح علیه السلام موږ ته دا خبره وکړه او دې ته غوږ کېدی قال رب انی دعوت قومي لیلا ونهارا الا ما دې خپل قوم ته سحر او ماښام دعوت کړی نوح علیه السلام چې وی صبر ولا پکارو نوح علیه السلام څنګه دعوت کړی سحر او ماښام د دعوت لپاره نه زیشتي د دعوت لپاره نه ځمکه شتي د دعوت لپاره نه خاص مقرر وخت شتي دعوت په هر وخت کې چې ستا په دې جسم کې د نسایي نه ته به څه کې دعوت وکړې قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا او چې څومره ولزه دعوت ورکوم دوی زمانه خطه اخته کوي منډه وایي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم او هر کله چې دوی له دعوت ورکم لتغفر لهم چې ته وبخ الله اکبر دعوت سره پر ورکه تنخوا پیسې بکر نو چې خلک الله وبخ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ندقوتي بدي غوغوني كورنا نباسي واستغشوا ثيابهم او پزام به د کپړې دي سره واړولې او چې بده سړی نظر نه لګي واسروا او خپل کار باندې د قسم پاخه پاتې شي واستكبروا استكبارا او تکبر به پیدا شو ثم اني دعوتهم جهارا بیا می سجلوکو دوی ته مخخ کاره دعوتوکو ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بیا مولا پټ دعوت ورکو خکاره دعوت ټول خلکو مخ چې الله یو دغه بندگی کوي وې نه منله نوح علیه السلام کې دي چې دوی عام دعوت نه مني شهر سره به کور ته بار سره به کور ته متلایمه هغه ته خاص دعوت هم کړی خاص مجلس تم تلایمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ما دوی ته ویلي چې خپل رب نه بخانه غواړي او هغه بخانه کوونکی تاسو به وبخ نوح علیہ السلام دا خبر وکړي نو دا غینه باندې بیا دا وی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الا بزمک په دې مخ یو کافر مپرید یو ټول صفاګه ختمه کا بس نه نیم سو کار دعوت او بیا به الله دا خبره وکړي چې نور ایمان نه وروړي او خپل خبر وکړي چې الله ما یو طریقه نه پرې خو دي او په دې کې دا فائدہ پرته چې دعوت په یو طریقه نه کې ته به طریقې ته ګوري چې کومه د خلکو له فائدہ ورکړي جمعات کې درس فائدہ ورکړي ته وکي یره جمعات درس فائدہ نه ورکړي په کوم ځای کې په ډیره کې درس الته وکي د کیسټ انټرنیټ د موبایل د لیکلو د کتاب چې کوم وسیله استعماله خو چې خلکو ته څورسي فائدہ ورسي او حق ورسي دا زموږ مقصد دی دا چې یو طریقه راټینګ کړي زموږ صرف دغه طریقه نور ځنی استعمالونه نوح علیه السلام هر طریقه استعمال کړي نبي دا وی چې الله یو کافر مفرده انك انتذرهم يلا كتفريد يضل عبادك نستاد نور بندگانو گمراه کوي ولا يلد الا فاجرا كفارا او د دین چې پیدا کیږي هغه د دې بشن فاجر او کافری دا خبره نوح علیه السلام وکړه بیا ته الله سبحانه وتعالى امر وکړو چې تاسو جوړکه کشته جوړکه واصنع الفلك باعيننا کشته جوړکه الله اکبر الله موږ ته ګورو باعيننا زمون پسترګو مطلب پسترګو لا پاسه یعنی مطلب چې موږ ته ګورو باعيننا دوی ته څه نشي ویل ووحينا زمون دې وحي د لاسه جوړکه زمون د توجه کشته جوړکه ولا تخاطبني في الذين ظلموا او د دې بعد وګورئ دي ظالمانو مبارک ما سره خبرې نه کی ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون دوی بالتباكي دوی بختمي دا رب العالمین فیصله نوح علیہ السلام کشته شروع کړه او دې راځي بصیرت کې چې یوونه نه هلکړه الله وتوي چې یوونه نه هلک ونه نه هلک دا ونه غټه شو دی ونی ته سل کال انتظار کړي سل کال انتظار چې کو نبی سل کال باغی کې کار کړي نو څو کال شو 200 کال نو 200 کال دا غینه بعد یو کشته تیار شو چې داغي وګدواله 300 سنگل 300 غز وتر کی خو غز دغه نه کم چې مونږ دې سنگل لا یو سنگل ذرا دي ته وي نو 300 سنگل دا به دغه وګدواله او پلانواله به دغه لس غزي د شو کشته ته جوړ شو او کشته درې چته و لاندینی چت سارو زناور د پر بر د انسانانو د پر او دریم اخرنی چت چې دین هغه د مرغانو کوترو چنچنو د دې لپاره او لپاسه په یو غتام جوړ کړه چې بنش دا کشته بالکل د په دې سلو کالو کې تیار شو
نوح علیہ السلام مساجد لګیو په دې کې به کار کو او دا کشتی الله په قرآن کې وی چې لرګیو د میخونو دا کشتی هغه جوړوله دا قوم به یو بل سره لګیل کوي دې سړي د مونږاریان دعوت یو کو نو څه ته لاس واچو اوس کشتی جوړي او په دې کې وبم نشتی و چې ځمکه ده نه دې به کشتی چړې به کوم ځکه او بس ردونی کې دا راځي چې دا کشتی اول پر دی نوح علیه السلام جوړ کړ مخکې د کشتی لیدلې نه نو ځکه الله په قرآن کې سوی وکلما مر علی ملأ من قومه سخروا من چې کله به خلک تیریو د بخوا باندې و به خاندل دا څه کې مونږ چې وی چې ته لیونی کنه اوس کشتی جوړه دبل جواب ورکو ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون کته سنن من پوری خان دی خو بیا به پوری منګه خان فسوف تعلمون تسوف تورګي من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تسوف تورګي بچا باندې عذاب راځي ذلیل کون کې عذاب دا نوح عليه السلام لګیو نو الله سوی چې کله کشتی تیار شو او د رب العالمین بس هغه فیصله را خلک تبا کوي دا به تر فائدې لپاره د خبره ذکر کوم په خپل رب باندې یقین ساتي د نوح علی السلام د لپاره ټول بشریت تبا کړي دوای وکړه کړه د دې دوا څومره سره دا غنه لوجي څومره مخلوقات انسانانو ټول ولله تبا کړ په دعا کې دومره زوري خپل رب سره رابطه ساتي نوح علی السلام په خیرو باندې او په دعا باندې دا ټول دغه نه لوجي څومره خلک ټول تبا کړي استاد لپاره معمولی قرضې نشي ختمولای معمولی مرض درنی شي ختمولای زموږ یقین نشي زموږ یقین کمزوري شوی دی چې کله انسان یقین کمزوري شي نه دی به مخلوقات به منډي وي کله چې دا کشتی پوره کړه الله سوی حتى اذا جاء امرنا زمون امر راغی وفارت النور او دې زمکه د وبدي سره وخت کوله تنور په جوش کې شو او وب بس راوتی نوري نو موږ سوي نوح عليه السلام ته الله وی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين د هر جوړې نه بکې دو ځان سره کېنوا واهلك او د خپلوان کوم چې ستکور وای دم ځان سره کینو الا من سبق عليه القول سوی دا غوینه چې دغه مبارک فیصله شوی د عذاب نه غنه ومن امن او چې تاسو ایمان راوړل د غم ځان سره کینو رب العالمین بخپلوي وما امن معه الا قليل الله دې له خلکو سره ایمان راوړل یو روایت مطابق وکسان نه نیم سو کاله کې د وکسان ګټلې بس نه نیم سو کاله کې وکسان د داوود تر وړي یو روایت مطابق اته او زیات نه زیات اتیا راځي نه نیم سو کاله کې اتیا کسان اته کسان قتاده رحمه الله دا قول اته کسان خدا اته کسان سوکو یتو ته وکي اته سوکتي نوح عليه السلام داغه بیبي کوم چې درې زامنو مور داغه بیبيانی یو د کافرانو سره کوم چې الله تبا کړو دغه کافر چې کوم او چې الله تبا کړو د کنعان مور و هغه زوم د کافرانو سره پاتې شو نو نوح علی السلام او دغه بیبي او دغه زوی سام او حام او یافث او د دوی مور اند سو شو د شپک شو ها نوح علی السلام او دغه بیبي او دغه درې زامن او دغه مور د شپک کسان شو نو شپک خو بګی سیف دوی دي شپک پکې دوی دي بیا د شپک د نوح علی السلام جلر کا سوري پینځه سوال نه چې درې نور سوکو د درې لکانو خزي د درې زمون چې سام حام یافث د درې دوی خزي نو سوجو ټول اتکسان د باز راش یاره شي سه بس موږ د ډیره وي خو نه مني څومره دی ته وي دوه پیری مو ټلیفون کړه په دوه پیری ټلیفون باندې دنیا بدله نه نیم سو کال کې دغه سره اتکسان ورګری شو اتم کور ولې ټول او بیا دې ته ګور په نه نیم سو کال کې دا خزو ګرغي خبره ونه منله کنعان ته ګور هغه خبره ونه منله نو بیا موږ د سې باندې خپکیو خپل دعوت کوو چې یو سړی ته نه سې کا دعوت ته کوو یو ته کوو یو ته خپل کار کوو یو وخت راشي چې ستاسو دعوت به خلک قبول کړي او خلک به د حق دین ته راوړي
خو ته به خپل کوشش کې ته به دغه انتظار نه کړې چې بس کله به دا ورځ راځي که ورځ راله صحیح ده که رانه لږ به داود پرېږدم نه دا خبرې به نه کړي. نوح علیه السلام بس خلک را روان کړو کشتۍ ته ختو او داسې راځي وایي چې اول کوم مخلوق چې کشتۍ ته خېجولی دی نو هغه د چنچڼې مارغان کوترې دی اول ور وخېجولې جوړه جوړه یې ته وخېجوله او اخرنی چې کوم ځناور یې ته خېجول نو هغه یې خر خېجولی خر اخرنی ختلی او د ابلیس نه ابلیس د شیطان دی د خر په لکۍ پورې نښتی نو دی اوس هم په دې کشتۍ کې ورننوت. بیا داسې راځي او بعض سیرتونو کې چې کله دوی کېناستو نو دې ملګرو نوح علیه السلام ته ووایي وایي موږ به څنګه په دې کشتۍ کې په امن سره یو. هغه ویلي ته څه مسله وایي موږ به څنګه په امن سره یو د څاروي به څنګه په امن سره یو موږ سره زمری شیر یې کېنوله نو دغه نه خلک یېرېږي خو انسانانو خوري نو رب العالمین په هغه باندې تبه راوسته او دا اولنۍ تبه ده چې وایي دا ځمکې ته راکوزه شوې په هغه باندې تبه راوسته تبه راوسته بلکل پرېوتو. بیا هغه ورغلو په نوح علیه السلام پسې بیا ورته شکایت شروع کړو هغه ورته څه چل دی وایي منګک زموږ سامانونه ټول خراب کړو هر څه کې لګیا دی هر څه راته خراب کړو. نو الله سبحانه وتعالی امر وکړو د ازمري ته د شیر ته چې دی پرنجو کړي چې هغه پرنجو کړو پیشو ته پیدا شو نه پیشو هغه منګک وخوړو. دا بس سیرتونه کې دا خبر راځي او چې کله زموږ د رب د قدرت سره تعلق ساتي نو هیڅ شی محال نه. رب العالمین ګډ مخلوقات پیدا کړي دي قادر بادشاہ دی نو داسې خبره شوه چې شیر به پرنجو کړي د هغه د پوزې نه به پیشو راوځي داسې ګرانه خبره دا د الله په مخ کې هېڅ خبره نه ده. دوی چې کله وختو دې کشتۍ ته نه الله ورته دا ووایي فاذا استویت انت ومن معك على الفلک کله چې تاسو په کشتۍ باندې سواره شئ نوح علیه السلام ته ووایي ته او ستا دا ملګري نو څه به ووایي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الله شکر به وباسئ چې الله موږ د ظالمانو نه څه کړو بچ کړو. بیا ورته الله څه ووایي وقال اركبوا فيها بسم الله چې خېجې د چا نوم والی بسم الله د الله نوم والی روانه شو کشتۍ. رب العالمین امر وکړو ځمکې ته چې اوبه راوباسه او اسمان ته چې اوبه راوروه دواړه اوبه چې یو ځای شي چې د ځمکه خوټ کېده او د برې نه اوبه راشي نو تاسو اندازه لګولی شئ چې دا به څنګه عذاب و ته به د ټوله دنیا باندې د عذاب راوله ځکه الله څه وایي د دین اندازه ولګوي وهي تجري بهم في موج كالجبال. دا کشتۍ الله وی روانه په دې چپو کې چې هغه چپې دي ښکارېدي لکه غرونه چې کشتۍ به کته برتله چې د غرونو په شان چپې او رب العالمین وایي کالجبال دا به څنګه عذاب و. په دغه منځ کې عجیبه واقعه راغله نوح علیه السلام چې کشتۍ ته وختو اوبه راغلې نو د نوح علیه السلام زوی ولاړ کنعان پلار دی پلار او مور خو بچی ته په زړه کې لازم په یو ګوټ کې د رحم پروت وي که دی هر څه وکړي که دا بچی هر څه وکړي خو پلار او مور دوی پرې خفه کېږي. ته به واورې چې دا بچی د مور پلار سره څه عجیبه عجیبه کارونه کوي عجیبه عجیبه قصې به واورې د هغې نه بعد هم دا مور پلار څه دوی پرې خفه کېږي دوی په زړه کې یو رحم پروت وي. ما په خپل یو پروګرام کتو پای کې څه کسانو څلور لوڼې او خپله مور یې بولې ده هغه ځای کې پرېښودې وه کوم ځای کې چې د لاوارثه خلک کې نو د هغه بوډۍ نه به یې تپوس کوو چې ستا څومره وخت وشو نو هغې به څو کاله ذکر کړو چې زه دلته یم وایي تا پسې راځي وایي نه راځي د اوسه پورې یو هم نه یې راغلی څلور هلکان به کې یو هم نه یې راغلی ښه نو ته یې ولې راویستې وایي زه به نمبر به د یو سره وم د بل سره وم د بل سره وم نو بس بیا هغه داسې و چې د هغوی هغه ښځو ما سره جنګونه کوو چې ته بوډۍ ښځې زموږ مېلمانه را شي ته ګډې وډې وایې بیا او په دې اسخا پیزارو په اسخا خپو باندې ته به دې روخام وګرځي او په دې قالینو وګرځي هر څه دې راته وران کړو نو هغه هغه زامنو ته وویل ما وایي چې کېدای شي د زامن پورې جواب ورکړي زموږ مور دی هغه هم ګاډي کېنوله موږ دلته یې راوسته نو وایي ته څه وایې هغوی ته نو داسې خو زړه کې راځي چې دا به د سمې خیرې کوي نو که هغوی زما دا پروګرام اوري نو زه ورته دا یم چې د خپل ځان حفاظت کوئ او الله دې وله برکتي ژوند ورکړي او صرف ورته دغه هم چې زما ډېر یاد شوي دي او خاص کر هغه نوسیم ویاد شوي
نه هغه چېرته راولي. نو ما وی چې رب العالمین چې د مور پلار له اوچت مقام ورکړی سینې دی ورکړی چې دومره سختو حالاتو نه بعد بیا هم دا وی خپل ځان حفاظت ته کې هغه نوسي که راولي نو زه به یې وینم. نوح علیه السلام خپل زوی ولیدو پلار دی په زړه کې رحم دی. نو څه وی ونادى نوح ابنه د کشتۍ نه خپل زوی ته آواز وکړو وکانه فی معزل او هغه داسې الله وي په یو ډډه ولاړ ځان له ولاړ یا بني ارکم معنا رازوی رازه راخیږه ولا تكن مع الكافرین د کافرانو سره مه ملګری کېږي. خو د هغه په زړه کې خو کفر دننه ننوتی نو هغه ته په جواب کې څه وایي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء زه به غر ته وخېږم یو د اوبو نه اوبه څښم د اوبو بره خو نشي راتلی. نوح علیه السلام ورته ویل لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نن د الله د امر نه څوک بچ کېدو ولا نشته مګر د الله به رحم وکړي. الله وی دوی دا خبرې کولې وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دوی خبرې کولې په منځ کې چپر راغلی بس کنعان ورک شو فكان من المغرقين ختم شو تباه شو. د پلار خبره ونه منله. دا شان دوی به د کشتۍ کې روانو او یو نیم سل ورځې دوی به د کشتۍ کې سفر کړی. څو ورځې؟ یو نیم سل ورځې. او الله سبحانه وتعالی بیا په آخره کې دا امر وکړو یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. الله وی منګه دې ځمکې ته وجره خپل اوبه واپس راکاږه او د اسمان ته مسوي بس کړه اوبه ودرېدې وغيض الماء اوبه ختمې شوې. رب العالمین ډېره عجیبه خبره کوي وقضي الامر خبره ختمه شوه هر څه ختم شو. دغه کوم قوم چې راوتې ورده سره مقابله کړو هغه ټول قوم او د هغوی چې سو هغه هر څه الله ختم کړو. یو حدیث کې راځي وي چې په دغه ورځ الله چې د نوح علیه السلام په قوم کې په چا باندې رحم کولی دغه ماشوم په مور باندې به رحم کړی وی. که څوک دغه ماشوم رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې د طوفان راغی او د اوبه ډېرېدې ورو ځکه چې د برې نه هم راورېږي لاندې نه هم راوځي نو د یو ښځې سره ماشوم نو دا ماشوم یې اوچت نیولی و چې د اوبه راونه رسي نو اوبه رارسېدې نو غره څوکې ته وخته د غره څوکې ته وخته په هغې باندې له پاسه ولاړه ده نو د ماشوم یې ځان سره په غېږ کې ایسي نیولی چې د اوبه دې خوا نه رسي اوبه چې راورسي نو ماشوم یې بره نیولی داسې بره نیولو هغه اوبه بره وختې دا پکې مړه شو ماشوم پکې مړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ الله په چا رحم کولی نو په چا به یې کړی وی دې ماشوم به د مور باندې به رحم کړی او دا خو د الله فیصله وقضي الامر واستوت على الجودي په جودي غر باندې کشتۍ ودرېده عراق طرف ته په جودي غر باندې کشتۍ ودرېده او رب العالمین دا غیر بعد عجیبه خبره کوي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. د ظالمانو خلکو جړ الله سبحانه وتعالی ختم کړ ورک شو هغه قوم لاړو ختم شو. به دوی به د کشتۍ کې چې دی نه دننه یو میاشت ناست شو یو نیم سل ورځې سفر کړی یو میاشت پکې بیا ناست شو چې ودرېده نو بیا ته د عاشورا په ورځ باندې راکوز شو. ځکه حدیث کې راځي چې د عاشورا د روژه ونیوي کې په دې ورځ باندې فرعون الله تباه کړی موسی علیه السلام له نجات ورکړی او دویم کار به کې څه شی دی کشتۍ په جودي غر باندې ولاړه وه. وایي شیعګان خو پکې ځان وایي دا باز وایي نو صحیح ده که نه شیعګان به فرعون پسې خفه دي چې ولې دغه زموږ د نیکۍ مړه کوو او دویم ولې د نوح علیه السلام د کشتۍ اخره کې ودرېده ولې الله نوح علیه السلام د قوم له هغه د مسلمانانو مرګرو له الله ولې نجات ورکړو په دې خفه دي یو څه کوي ماتمونه کوي دا خو نعمت دی د رب العالمین. نو بیا د هغې نه بعد دوی د کشتۍ نه راووتو او په دې ځای کې به د فایدې لپاره دا خبره ذکر کړو. بعض کسان پکې د عوج ابن عنق دا دغه قصه پکې ذکر کوي هیڅ کافر چې ورته وایي او وایي دې دنګ شو 300 زره ګزه باز وي 300 ګزه دی دنګ او دی وایي په دې اوبو کې ګرځېدو او د نوح علیه السلام د کشتۍ چې به ولید نو به یې پورې به وخندل چې ته څه کوې او بیا به د اوبو کې به د دې پنډۍ سره داسې لاس ووځي مایه به یې ترې راوویستو بیا به یې بره د انور ته ونیو یا هغه به تک سور شو بیا به یې وخوړو ځان له
د قرآن خلاف خبرې دي. ګوره که الله څوک بچ کولی نو په دغه ورځ به کنعان بچ کړی وی د نوح علیه السلام زوی، او هغه زوی خو دی که نه کم څه دی، نو ټول دې تباه کېږي او دی دې به څه کېږي، دی دې به ګرځي او دی دې بچ کېږي. الله خو په قرآن کې وایي چې فاغرقناهم اجمعین، موږ ټول تباه کړي. د کشتۍ نه چې کله راکوزېدو رب العالمین ورته ووایي یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک، کوشه وایي سلامتیا دي په تا باندې او برکتونه دي په تا باندې او په دغه خلکو باندې کوم چې تا سره دي او کوم امتونه چې پر دوی نه پیدا کېږي په هغوی دي برکتونه. نوح علیه السلام د کشتۍ نه راکوز شو. دا هغه لنډه واقعه کوم چې قرآن کې راغلې ما تفصیلا ذکر نه کړه ځکه ټیم موږ سره دومره نشته، خو زه به یو روایت ذکر کړم، ډېر عجیبه روایت دی. امام ابن ابي الدنيا رحمه الله په خپل کتاب الزهد کې راوړی دی، وی کله چې نوح علیه السلام وفات کېدو جاء ملک الموت، ملک الموت راغی الى نوح علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې راغی وته وی یا اطول النبیین عمرا، وی په ټولو پیغمبرانو کې ستا اوږد عمر و. زه د یو تپوس کوم، هغه وایي چې څه وی کیف وجدت الدنیا، دنیا مبارکې څه وی، د ټول نه زیات عمر پکې تا تېر کړو. هغه ډېر عجیبه جواب ورکړ نوح علیه السلام، وی قال کرجل دخل بیتا له بابان، یو سړی دی چې کور ته ورننوتو چې د هغې دوه دروازې دي، یو دې طرف ته بل دغه طرف ته، فقام في وسط البيت هنيها، نو په منځ کې لږ غونډه کې وخت تېر کړو معمولي، ثم خرج من الباب الاخر، نو بیا به د بلې دروازه باندې ووتو. نو دنیا دغه ده. د هغه انسان دا خبره کوي چې هغه پکې ټول نه زیات عمر تېر کړی، او موږ 40 کاله 30 کاله عمر د دې څخه ښکاري چې مغر دی، زه به پکې دا کوم، زه به پکې دا کوم، او د سره پاسه 1000 کاله عمر تېر کړی دی، وایي په یو دروازې چې ورننوځي په بل باندې وځي. دا دنیا حال دې سره چې دا واقعي اختتام ته ورسېده. د دې نه غټ عبرت دا دی چې د رب العالمین سره رابطه ساته، ستا مرسته به کوي. غټ درس پکې دا دی چې د رب العالمین طرف ته چې دعوت ورکړې، د هغه دین طرف ته دعوت ورکړې، نه په هغې کې به ځان کې سستي مه راوله، پرېږدې مه، همیشه یې کوه، څه نه څه ثمره خو به راوځي که نه. یو عبرت پکې دا دی چې دعوت کې نو په حکمت باندې کوه، غوسه کېږه مه، دا مه وایه ستړی شومه، قارېږه مه، کنځلې مه کوه، خپل دعوت کوه. یو عبرت پکې دا دی که ملګري در سره لږ ومي خو خپل دعوت کوه. دا سوچ مه کوه چې ما سره ملګري لږ دي. په 900 کاله کې نوح علیه السلام ته دا ملګري پیدا شو، نو الحمدلله زموږ سره خو داسې ملګري چې ښه ډېر دي، په هغې کې هم بیا زموږ دا بعض ملګري وایي نه موږ سره ملګري کم دي او څوک نشته. نو دی چې خپل همت او اراده او